سلامونه او نیکې هیلې په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. که تر اوسه مو پښتو آل نیوز چینل نه وي سبسکرایب کړی نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. تازه او نوې پیښو نه ځان خبر کړئ. پریټي زینټا په کریس ګیل ویاړم. د هندوستان د فلمي نړۍ پخوانۍ اداکاره او په IPL سیالیو کې د کنګز الیون پنجاب لوبډلې ملکه پریټي زینټا وایي: ډېره ویاړم چې کریس ګیل راسره په لوبډله کې دی او د کنګز الیون پنجاب لوبډلې لباس په تن کوي. پریټي زینټا پر خپلې رسمي ټویټر پاڼه د یاده څرګندونه ترڅنګ کریس ګیل ته مبارکي ویلي چې په 20 اوریزو سیالیو یې زر شپږیزې ووهلې. هغې لیکلي: نن ابوظبي ته راغلم خو دا ورځ زموږ نه وه. ډېره ویاړم چې کریس ګیل زموږ لباس په تن کړی. ډېر دې درته مبارک وي چې په 20 اوریزو سیالیو کې د زر شپږیزې ووهلې. واقعاً دا یوه افسانه ده. موږ تر اوسه یوه لوبه لا لرو او هغه کې به قوي راوګرځو. کریس ګیل پرون د IPL سیالیو په 50مه لوبه کې د ویسټ انډیز هیواد د کرکټ ملي لوبډلې او د کنګز الیون پنجاب لوبډلې اوسنی نامتو لوبغاړی کریس ګیل د راجستان پر وړاندې 9 نوې منډې جوړې کړې. په یادو منډو کې کریس ګیل 8 شپږیزې ووهلې چې په دې سره یې په 20 اوریزو سیالیو کې خپلې شپږیزې تر زر واړولې. کریس ګیل په 1410 20 اوریزه لوبه کې اوس 1001 شپږیزه او 1040 بیا څلوریزې وهلې دي. هغه په دې فارمټ کې ټول ټال 1,13,572 منډې جوړې کړې دي. په دې سره کریس ګیل لومړنی لوبغاړی شو چې په 20 اوریزو لوبو کې زر شپږیزې وهي. دا و د نننۍ راپور. د نورو ویډیوګانو په تمه واوسئ. مننه.